وگئی تگئی سرگردان افغان شمیم در پدر خور او پریشان افغان شمیم در پدر خور او پریشان افغان شمیم وگئی تگئی سرگردان افغان شمیم در پدر خور او پریشان افغان شمیم در پدر خور او پریشان افغان شمیم زدا وقت هر یو خزان یما سپلی. السلام علیکم ورحمت الله. ننګرهار ولایت خیمې ولسوالۍ ته راغلی یم. دغه هلته بیچاره خور ده، د کور وضعیت یې ډېر خراب دی. خراب دروازه نه لري، سولر، بیټري، شیشه، د سوري سیستم هم نه لري. دا کور تاسې خپله وکتو سور تڼاکار دی، ګرمي پکې زیاته ده. د دې کور کرایي هم ورکوي، خپل کور یې هم نه دی. وضعیت ډېر د کور خراب دی. د ترور سره ګوري ترور سوی. موږ دغسې حالات رسم نشته دی، غریبي ده بېچارګي ده. ماشومان مې واړه دي، ګټ واټ هم څوک نشته. خاوند مې لاس ګاډی ګرځوي، د 40 روپۍ د ورځې کېږي، ګزاره هم نه کېږي. بس دغسې حالات هم کور وضعیت هم خراب دی. په دې ځای کې پراته یي، نه سولر لرو نه بیټري شته. مر دی، هغسې ماشومان مې واړه واړه دي. دا ګوره ټول د ګرمۍ نه وسوځي، سبا شي چې هغه وکړي د مر د لاسه تورو دي ټول. غریبي ډېره ده. د کور دروازه خو هم نشته، کور دروازه هم نشته، کېټ دی. هغسې پراته یي سپي او ګیدړان اوره بلا راځي. بس ډېر تنګ یو، څوک مجبوره یي پراته یي پکې نه. اوس خو ګرمي هم ډېره زیاته. تاسو دې ګرمۍ کې څنګه چل کوئ؟ ګرمۍ کې په کوټه کې ناست یو وروره، سوری نه لرو. دغه یو ټیکار کې سوری دی، هغه ماشومان دي لاسي پکې ورته وخه ټول شوی دی. واړه واړه بچي مې دا ګوري بیخي وس هم نه کېږي. او سولر بیټري ته چې ویخلو پکې والو ځان ته یې ولګوو، دا ماشومان تازه راټول کړم او کښېنوم ورته. د کور مصرف چې هغه لسګاډی چلوي، 40 روپۍ یا 30 روپۍ مزدوري کوي د ورځې. دا د کور مصرفونه د کوم ځای نه پوره کېږي؟ بس کور مصرفونه نشته دی، نو کرایي شي راځي ودرېږي. نشته چې یې درکړو، چې کله خدای راکړه ګوتې ته راغله درته به یې درکړو. اوس کور کې مشکلات د څه شي د وړو د وړو سیستم برابر دی نه دی برابر؟ وړو هم نشته دی، همدا اوس هم نه لرو. بکس مکاتی شي زمونږ نه وړه شته نه غوړي شته، هېڅ هم نشته کور کې. د الله نوم دی نه د کور د هغه نوم ضعیفه یې. کور کې نور هم داسې مشکل ډېر دی. مشکلات ډېر دي که نه؟ دغه کور مشکلات تاسې خپله واورېد، دا ډېر زیات فقیر او عزیز د ترور ده. دغه د کور دروازه هم نشته دی، د کور وضعیت ډېر خراب دی. د سي دپاره هم کور کې وړه نه لري، د سي دپاره هم کور کې وړه نشته. نو ډېر بد حالات دي. نو د الله د رضا لپاره دې سره مرسته وکړئ، دې سره کومک وکړئ، ترڅو دا ترور د بدبختۍ نه او دې ضرر نه دا ترور خلاصه شي او د فقر او غربت نه انشاءالله خلاصه کړي. الله خوشحاله آباد وي. واسه نه کېږي چې مزدوري د غټ مزدورۍ ته لاس واچوي. مریض هم دی، ګردو تکلیف لري، لاسونه د روماتیزم لري، هر رقم تکلیفونه لري. بیچاره ځي هلته یو لاس ګاډی ګرځوي، هم کله سپکو هغه بارې وي، که قدمو بار یې هغه هم چې وړلی. خو ځي بس دغه بچو دغه هم هخوا دېخوا ټکه ټوکه کوي. بس مشکلات مې ترور خپله واورېده، نو دې سره یو کومک وکړي الهي د الله د رضا لپاره او دې مشکلات ټول نظر کې ونیسئ. د خدای په امان.